یو ځل بیا ستړي مه شئ ګرانو ملګرو، خویندو ورونو. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. نننی لوست د لیکدود اړوند دی او په دې لوست کې تاسو ته هغه ښځینه نسبي نومونه در پیژنم چې په ښځینه یې یا لکیواله یې لیکل کیږي. نو لومړی به دا معلومه کړو چې نسبي نومونه څه ته وایي. هغه نومونه چې د یو ځای د اوسېدونکو پورې اړه لري یا د یو ملت پورې اړه لري یا د یو ټبر یعنې قبیلې پورې اړه لري هغه نسبي نومونه وي. نو په دې لوست کې موږ ښځینه نسبي نومونو ته یوه کتنه کوو. په ځانګړې توګه هغه نسبي نومونه چې نارینه بڼه یې په نرمه یې پایېدلي وي او هغه په نرمه یې پایېدلي نارینه نسبي نومونه په ښځینه یې ښځینه بڼه لیکل کیږي. اوس راځو لکه د یو ښار د اوسېدونکو نومونه، لکه نارینه یو ګړی یعنې نارینه مفرد یعنې کابلی، کندهاری او پېښوری. بښنه غواړم په پېښورۍ کې رانه یې پاتې شه. نو دغه نومونه چې نارینه وي او یو ګړی مفرد وي په نرمه یې لیکو او ښځینه بڼه یې به په ښځینه یا لکیواله یې لیکو لکه کابلی، کندهاری او پېښوری. اوس راځو د وګړو یا خلکو د ملتونو نومونو ته. که نارینه یو ګړی وي بیا به یې په نرمه یې لیکو لکه افغانی، امریکایی، چینایی او ښځینه بڼه یې به یې په ښځینه یې لیکو لکه افغانی، امریکایی او چینایی. اوس راځو د وګړو د ټبرونو نومونو ته. پښتانه خو بیا په ټبرونو ویشل شوي. نو ځینې ټبرونه به د غږ له مخې چې نارینه وي په هم نرمه یې لیکو لکه یوسفزی، احمدزی، اپریدی او ښځینه بڼه یې به په ښځینه یې لیکو لکه یوسفزی، احمدزی، اپریدی. لکه ملاله یوسفزی به په ښځینه یې لیکو ځکه چې ملاله ښځینه وګړی دی او اباسین یوسفزی به په نرمه یې لیکو ځکه چې اباسین نارینه وګړی. نو دا یعنې یو ځل یې رالنډومه چې کله د داسې نسبي نومونو نارینه بڼه په نرمه یې پایېدلې وي نو هغه بیا ښځینه بڼه یې په ښځینه یې لیکو. هغه نور نومونه نسبي نومونه چې په نرمه یې نه راځي د غږ له مخې هغه بیا په ښځینه بڼه یې په زور لیکلی کیږي لکه انګریز. انګریز په زی پای ته رسېدلی او زی یو بېواک غږ دی نو ښځینه بڼه یې انګریزه شوه یعنې په زور. نو دا وه د نرمه یې او ښځینه یې د نسبي نومونو لوست. هیله لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوي او څه مو ترې زده کړي وي او د تل په څېر د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ او څوک چې دغه زما چینل ته نوي راغلي وي هغوی د مهرباني وکړي او تیرې او زړې ویډیوګانې دې وګوري. مننه.